که چېرته یو انسان د سعودي عرب ریال چاله په قرض باندې ورکړل او بل ورځ لا دغه مقروض چې په چا باندې قرض دی دغه قرض ادا کوي او دغه سعودي عرب چې کوم ریال دی د دې ریټ زیات شوی دی نو اوس به دغه کس هماغه ریال ورکوي او که پاکستاني روپۍ به ورکوي او که په څنګه حساب باندې به دغه قرض ادا کولی شي. ما دغه مسله مخې ته ځکه راوړه چې دوه درې کسانو د سعودي عرب نه د دغه مسلې په باره کې پوښتنه وکړه او هغوی د دغه مسلې په باره کې انفارمیشن وغوښتلو. نو زه غواړم چې دغه مسله تاسو سره په سوشل میډیا باندې شیر کړم چې څومره زما مسلمانان رونه دي چې هغو ټولو ته د دغه مسلې نه فایده ورسیږي. ګران کتونکو چې کله یو مسلمان ورور یعنی یو مسلمان دی هغه په سعودي عرب کې اوسیږي او هغه یو پاکستانی مسلمان ورور ته که هغه هر څوک وي هغه ته 1000 ریال په قرض باندې ورکړل نو اوس دغه پاکستانی چې کوم ورور دی هغه سعودي والی مسلمان ورور ته دغه قرض ادا کوي واپس ورکوي په منځ کې چې څه موده تېره شوي یو کال دوه کاله درې کاله تېر شوي دي په هغه وخت کې ریال چې دی هغه په 42 روپۍ باندې پاکستانی باندې و اوس وخت کې ریال چې دی هغه په 75 روپۍ کې دی. هغه وخت کې د 1000 ریال نه چې دی غالبا مثال کے طور پر 40000 راتلی اوس وخت کې د 1000 ریال نه چې دی 80000 روپۍ رادرومي. نو آیا دغه پاکستانی رور به 80000 روپۍ ورکوي یا به چې 40000 روپۍ ورکوي او یا به چې هغه ته 1000 ریال ورکوي ځکه چې دته خو 1000 ریال را لګلی خو هغه ریال ته چې پاکستاني روپو سره بدل کړي چې 40000 روپۍ ته جوړې شوي وي او چې هغه ته 1000 ریال ورکوي نو دې نه پاکستاني چې 80000 روپۍ جوړېږي. ګران کتونکو دغه مسله شریعت کې علماء کرام په دې طریقه باندې بیان کړی دو چې تعالی 1000 ریال هغه مسلمان رور درکړل پاکستاني ته 40000 روپۍ جوړې شولې اوس مده تیر شوله او دغه ریال ریټ ختلې دی نو اوس په هغه مسلمان رور ته 40000 روپۍ نه ورکوي ته به هغه ته 1000 ریال ورکوي او یا د 1000 ریال نه چې په نن ورځ باندې چې ته قرض ادا کوي په دغه ورځ باندې د ریال چې کوم ریټ وي نو د 1000 ریال برابر قیمت په پاکستاني روپۍ ورکولی شي. او که چېرته دغه مسلمان ورور چې کوم دغه سعودي والا دی د 1000 ریال ورکول او په هغه وخت کې ورته وي چې ته ماله په دې باندې ګټه راکوي نو په دغه ټیم کې سود رادرومي او که دې نه علاوه داسې خبره نه وه شوې خصوص 1000 ریال ورله ورکړل او دغه 1000 ریال اوس وخت د 40000 روپۍ پاکستاني جوړېږي او بیا چې واپس یې دغه کس ته دغه 1000 ریال حواله کول دغه قرض واپس ورکولو نو په دغه ټیم کې دغه 1000 ریال نه چې 80000 روپۍ جوړېږي نو دغه پاکستانی مسلمان ورور به ورته یا 80000 روپۍ ورکوي او یا به ورته 1000 ریال ورکوي په دې کې هېڅ قسم سود نشته دی او دا د هغه مسلمان ورور حق دی چې چا 1000 ریال دغه مسلمان ورور ته ورکړي چې کوم پاکستان کې اوسېدلی و. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.